وی بیا څه وکړي؟ وی داسې وکړئ چې تاسې د قریش نه لس سردارون، د قریش چې لس سردارون وي مشرون یې وي، هغه به ځنه وغواړئ، هغه به د ځون سره به کښېنوئ او چې کله تاسې حمله کوي نو دغه به د تاسې سره نوس وي، نو دی به بیا د تاسې نه منډه نشي وړی. اگر که تاسې شکست وخورئ نو دی به بیا هم تللی نشي، میدون به نشي پرېږدلی، ځکه د تاسې سره به د دی سردارون او مشرون دغه به د تاسې سره موجود وي، نو دی مشرون دغه دغسې نه پرېږدي. وایي یاره دا د بهترینه نقشه مې ایسته وکړله چې که چیرې شکست هم وخوري نو دی به میدون نه پرېږدي، د میش سره به سردارون وي. نو دی دغسې وکړل، بس وایي میش به دغسې وکړي. نو بیا د دې ځای نه لوړلو هغه قریشو ته ورغلو، دغه نعیم ابن مسعود دغه ورغلو قریشو ابو سفیان ته ورغلو. وی یاره تاسې مو پېژنئ؟ وی بالکل دې پېژنئ، ته د عطفان د قبیلې سردار نعیم ابن مسعود. وی شا چې پېژنئ مې، د مو عداوت دغه تاسو ته معلوم ده چې د مسلمان سره څومره دشمني لره؟ وی دغه بالکل معلوم ده. وی بس چې دغه تاسو ته معلوم وي نو زه بیا ایس یوه کیسه وکړم. وی حالات خو دغه ډېر سخت ته رسېدلی دي، سختۍ ته رسېدلی دي. وی زه خبر شوی دغه ایس مو ته خبر راغلم چې بني قریظه دغه په خپل عهد باندې، په خپله وعده باندې چې کومه عهد دی مود کړی ده د مسلمانۍ سره، په هغې باندې سخت خفا دي. وی ډېر په پښیمونه دي په هغې باندې. نو ایس دی دغسې وی حیله جوړوي، چل جوړوي چې د مسلمانۍ سره دی بیا د خپل اتفاق دغه سره یوځای کو، د خپل بادي چې کوم وکړل دغه پکې ختم کو او د مسلمانۍ دپاره یو کور ورته وکړو. وی بیا څرنګه کور ورته کړو؟ وی دی د نبي علیه صلات وسلام سره، د محمد صلی الله علیه وسلم سره اتفاق یې کړی، دغه یې داسې سره کړی ده چې د دغې په بدل کې میش به داسې وکړي چې د قریش نه لس سردارون دغه به میش روخلي، دغه به قتل به یې کړي، دغه به مړه به یې کړي، نو بیا به میش د تاسې سره معاهده وکړي. وی نبی علیه صلات وسلام په دغه اتفاق ورسره کړی. وی ته د قریش چې لس کسون دغه مړه کړه، تاسې مړه کړئ، نو بس بیا د میشو معاهده دغسې بیا قایمه. وی ده وویله چې دا خو یاره کیسه ډېره ګډه وډه شوه چې دغسې یې کړې، خو یاره زه د تحقیق دپاره پسې ورسه په خپله باندې ابو سفیان په خپله باندې پسې ورغلو. دغه چې پسې ورغلو د هفتې ورځ وه، سبته د هفتې ورځ وه، ورغلو پسې ورته وایي چې یاره میشو سې داسې ده چې ډېر وخت په دې خندق باندې تېر کړلو، نو د دې نه بعد مزید دغه ټول لشکر دغه ډېر استعمانه شوه ده، ستړه ده، نو مزید په دې باندې حملې کړل، دغه ټول په دې متفق دي چې حمله وکړو په دې باندې. نو تاسې داسې وکړئ چې تاسې د دغې فریق نه، د دې جانب نه حمله وکړئ، میش به د دې فریق نه وکړي. وی دی ورته وویل چې یاره تاسو ته معلومه ده چې یهود دغه د هفتې په ورځ باندې جنګ نه کړو، حقیقتا داسې وه د هفتې په ورځ باندې دوی به جنګ به نه کړلو، خو دی ورته وویل چې د هفتې په ورځ باندې میش جنګ نه کړي. نو دلته ابو سفیان ته په زړه کې دا خبره ورغله، یاره د نعیم خبره چې کومه ده لکه چې رښتیا وي، دا خو بنای وکړه. بیا ورته وویل چې په بله ورځ باندې چې بیا په مشترکه حمله وکړي. هغه ورته وایي چې نه، په بله ورځ باندې حمله دغه به میش ولیکي، تاسې به یو څه خلک دغه میش ته روکوئ، دغه به د میش سره د دې جانب نه په یو ځای باندې حمله. دلته ابو سفیان ته اندازه ولګېده چې یاره دا کسون چې غوړي په دې دا مطلب ده چې دی یې قتلوي. هغه د نعیم خبره ده. وایي څېره کسون غوړی؟ وایي بس د تاسې لس سردارون چې د میش سره موجود وي نو دغه به ډېره ښه. نو دلته ابو سفیان پیره یقین وشو چې بس هغه د نعیم ابن مسعود خبره دغه بالکل رښتینې. نو ده ورته وویل چې بس میش به مشوره وکړي، تاسې د به خبره ورولږي. دغه ابو سفیان لوړ خپلو قریشو ته وایي یاره زه چې کله ورغله هغې خلکو ته، هغې مونه حقیقتا لس کسون مشرون یې غوښتل، دا خو قتلوي، دا معاهده یې کړې ده، نو هېڅ دلته مزید د میشو څخه پوره پوتې کېدل دغه ډېر مشکل دي. نو د دوی په مابین کې تفریقه راغله، د دوی لشکر دا سره جدا شولې، دوی خبر ور ولږلو یاره د دغه جانب نه تاسې د جنوب طرف نه حمله وکړئ، میش به د مشرق طرف نه وکړي. هغې ورته ویل بنو قریظه چې یاره تاسې به لاس کسون روکوئ. وایي یاره هېڅکله لاس کسون نه درکوي، تاسې دې طرف نه حمله وکړئ، میش یې دې ویل. هغې ورته ویل چې بس میش مابین کې اتفاق اتحاد دغه نشته، دغه موت ده، کیسه یې ختم شول. نعیم ابن مسعود بهترینه نقشه واچول، نو هغه ټول یې سره ګاډ وړ کړ، د څومره لشکر و دغه ټول سره ګاډ وړ شو. دلته یو بل صحابي
دغه وی په دې سره مسلمانانو ته یو څه اطمینان دغه ورسه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مطمئن شو چې بس لشکر دغه سره جدا شول. دغه حذیفه ابن یمن رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې یوه ورځ شپې باندې وی سخت سوړه و، دغه شپه باندې وی هوا هم شری شوله، وی داسې یخه هوا چې په د خپل ژوند کې وی موږ داسې د یوې ورځې مثال نشي ورکولی چې لکه پلونۍ ورځ دغسې سوړه و، وی دغسې انداز باندې سوړه شری شولو. وی هوا داسې تیزه هوا وه چې بیخي داسې هوا دغه میږ نه ولیدل. وی بل طرف ته د میږ غربت و، وی میږ ټول هغه غریبونه مسکینون سره یوه ځای ته شوي وي چې بالکل هېڅ دراک د میږ نه لګېده. وی بس د خندق کې نوسي او د هوې نه ځایونه غلي کړي دي او سخت سوړه ده، وی تریږي ګړبېږي، وی دغه دوړه د یو بلې سره داسې لګېږي د سوړه. وی په دې اسنا کې وی تیره شپه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وی ندا وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په ذهن کې یوه خبره ورغله چې دا د کفار لشکر دغه خو سره جدا شولې، موته خو شولې، خو هسې نه چې د یو بله نقشه دغه سره جوړه. وی هغې دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د کسونو له ژل دغه وغوښته شپې مال، وی سخت سوړه. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ندا وکړه، وی داسې یو څیک شته چې هغه د دې ځای نه لوټ شي، کفار ته په دې خندق باندې وروړي او دغه د دوی حالات دغه معلوم کړي. وی دلته صحابه کرام داسې نه وه چې دغه ډارېدل، ټول صحابه کرام دا داسې دي، دا ښه بهادر دي، دا داسې دي لکه امزري، په دوی کې د امزري زړي نه وي، بهادر وي، دا د چا نه خوف او ویره بې نه لرل. خو دلته کیسه دغه وه چې غریبون وي لباسینه د دې غریبون نه وي، داسې وي چې صرف یې عورات پټ کړي وي. وی دغه صحابي وایي چې د میش پښې وایي دومره سختې ساړې وي چې درېدای به نه شي په سوړه نه. دغه میشو ته معلومه ده چې کله د سړي پښې دغه ډېرې ساړې شي نو هغه بیا سم تګ هم نشي پکړلی، پښې ټولې میږي شي. وایي د سوړه نه میش ټول دغسې سره شاخ وي. وایي دلته مشکل دغه ده چې صحابه کرام دغسې دي، ټول صرف عورت یې پټ دي، لباسونه په شته نه چې د هاوې نه او د هغې یخ نه دی ځایونه سمبول. نبی علیه الصلاۃ والسلام ندا وکړله څیک به داسې پیدا شي چې دغه په خندق باندې وروړي د حالات یې معلوم. وایي صحابه کرام ټول خاموش دي. وایي ځکه چې مزید د دې نه تکلیف څیک نشي برداشت کولی د سوړه د وجې. وی بیا یې ندا وکړله. وی دا حذیفه ابن یمن رضی الله تعالی عنہ وی زه هم خاموش اوسېدل، وی غلی نوس. وی زه په دې ډارېږم چې په تو باندې غږ ونه کړو. وی زه نبي سلام سره نږدې وم، وی تیاره وه زه یې لیدله نه. وی بیا یې ندا وکړله، وی بیا ټول خاموش، بیا درې وره وی اواز وکړل، وی ټول خاموش. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چک شولو د خپل ځای نه حرکت یې شروع کړل. وی هغه وه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شا مبارک وی د مو په ورونه باندې ولګېده. وی ویل چې څه کې؟ وی مو ورته وویل چې حذیفه یا رسول الله، وی چک شه. وی زه وډارېده چې یاس تو ورلږي بس په دغه سخت سوړه کې. وی دلته مشکل دغه چې د مو خپل لباس مې نه و اچولی، وی مو د خپل زنانه لباس اچولی و، خط مې اچولی وی هغه په مو کې دومره تنګ و چې سام کا دام مې نشو پکې خوستلی. غربت د صحابه کرامو حال ده. د میشتو سې دغه لباسونه دا ټول شاهي لباسونه دي، په هغې وخت کې زه چې بادشاهینو مې دغه لباسونه دغه به غوښت، دا د میشتو سه وله. بیا د نشکرۍ میشتو ته دین ډېر په اسانتیا باندې دغه رسېدلی ده. د صحابه کرامو حالات دغسې وي چې سوړه د وجې نه دی حرکات نشو کړلی، خو هغه خندقي نه 45 ورځې محاصراتو په دغې ورځې باندې په دغې شپې کې دی دغه دلته صبر کوي، وږي تږي. نو دغه صح حالات د میشو سې د اسلام په سر کې څه شی تېر کړی دی، د اسلام د پوره دغه مو څه تېر کړی دی. هغه خو پرېږده چې یو بل چا ته دین ور ورسوي، د بل چا نه د دین دفاع وکړي، بلکې میشو خپل دین نه زده کوي، د دین نه بېغمه وي. نو دغه د میشو پوره دا د خیر خبره نه ده، دا د دغې خبرې سره میشو ذلیله کېږي، رسوا کېږي ورسره، د میشو دین دغه ورسره ختمیږي. نو باید میشو هم یو څه حساب دین ته دغه مخکې کم از کم د زنې اصلاح وکړي، د نیکې خلکو سره، د علما سره دغې سره ویلوړای او نوستای دغه اختیار کړي. نیکې مجالس ته، تبلیغونو ته، بیانې ته دغه باید وټک شي، دغه میشو سې ویني دوستون غریبون دغه چک شي، په جماعت کې چک شي، خلک ته دعوت ورکوي. دعوت اگر که دعوت نه ده ترغیب ده، خو دا ترغیب د میشو پر ډېر بهتر ده.
دا د مشت پورا احساسات د دین دغه په مشکر ژوندي کوي. یو ملګری چک شي دغه کتاب روخلی احادیث بیانوي دلته دغه ټول سپرا سل ډاون سي یاره یو خو دغه فضل عمل د غیر خوستل نو سپرا سل ډاون سي بنواز دي یاره می د خپل په خبري پارسه بند نو کما کله ته چې خبر وای ته به دین ته نوس دا چې ته دین ته دین خبره تکشینه نه دغه سي دا جاهل مطلق باید یو څه اندازه څه منټ ورته کښینه څه وخت ورک شاید احساسات در کارچک شي او د دین شوق او رغبت دغه د زیات باید میشو سي په دغه نیک مجالس کې د زون د اصلاح د پر دغه سکشنی صحابه کرام دغه سمره قرباني ورکړي چې دغه سختي 15 سال وشتوري دغه محاصره په زون تروي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مبارک وی متوجه ته چکشه وی باز چکش ول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر ده صحابه کرام خو بیا غټول چې دا خلک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدایون دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کیمه خبره وکړه بیا خو په یورین نه وتل دغه سي اس پروا به نه و نو دغه صحابي وی ز چکش ول وی متوجه ته ورشه دغه حالات تار معلوم کا دغه جایزه روخلا بیا متوجه وی باز ز چکش ول وی په دغه وخت کې دا هم کرامت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د زد داسه ګرم شول لکه الغری ته جوړ کښنه وی एकदम ز ګرم شو وی د یخنه ټول خلک ترجی ګړه بیږي وی زد زون سره ګرم شو وی لکه الغری ته جوړ کښنه یور ته لوس ورنیولې وی باز زد هغه سره ونی وی په خندق بندو وښ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک متویلی وی چې بل قرب نه کې صرف دغه جایزه به خل سیده بیا وی باز زویرا د زون سره مې غش اولاندا دغه مو پس زه چې د خندق نه وښتله وی په دې اسنا کې و مې قتل وی هغه هوا چې کیمه د مش په طرف باندې چلیدله وی هغه نه سې چند زیوته په کفار باندې چلیدا وی د تنبیون پر ټول شاخ په خیمه پر دغه کلاک نه ولې دی هوا په خوستلی وی دغه کلاک نه ولې سیره کړ دا وځي ونسې دغه ونسې سیره وی مو ول چې دا الله تعالی عذاب په دې باندې وروړه وی دغه سختی په دې باندې او دغه سه سوړه وی پاغه نه دل ته ډیر سخت وی باز کس په دې اسنا کې وی ابو سفیان روغلو ابو سفیان چې روغلو نو د خپل ملګری ته وی سیرا وکړ وی بدازي کې ابو سفیان متډیر قریب د نږدې دغه نږدې دا وی مو غشوي ته سام کړو چې په د سار یو ول چې فیصله شي حساب هر څه ختم شي وی مو دا غشه چې ته سام کړو چې کله مې ته وسه کولو په دې کاغه د نبی اسلام خبره متزین دروغله چې نبی اسلام ته ویلي چې ایس یو بل کورونه کې مسوا د تشینه د جایزه خوستله وی بس بیا مې دغه غشه مکشف نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر د صحابه کرام په هر حالات کې د نبی اسلام امر زئی تر سره وی په دې اسنا کې دغه چې سمره خلق وی سردارون وی دغه د لشکر ول دغه روغله کښیناسته ویز دلته ابو سفیان خبره ورته وی د خبره د شروع نه مخکې دغه خبره وکړه اوله والله خبره وی تاسو وخت په یو بل کې چې پردای سي کو نه داخل شو وی چې داسې پښتنه وګی تاسو کې د کیمه قبيله د چا ځای وی اس دلته زو وړره ده چې دا به څه شي یو خو ته پښتنه وکړه ته خو به سچ زوم ورته وشه او پلور ورته وشه خو بس وی پیژن وی په مو باندې ځا وی چې یو بل نه پښتنه شریف وی مو بیا د عقل وکړلو چې فورا مې د بل نه پښتنه وکړه وی دسې کې د په مخ وړول بل وی دسې کې د چا ځای د کیمه قبيله بیا د بل طرف ته بیا د بل طرف ته وی د مونږه چې پښتنه ونه ده وی زه پر طرف لګی ته د چا ځای چې کې دا پښتنه مو وکړه وی د چاته موټا ور نه کړ چې مونږه سیک پښتنه و وی ور مې نه کوخه وی بس دا حالت تیر شول وی بس زه مطمئن شو چې بس پکې باج اس بیا په دې اسنا کې دا وی ته لګیاس خبرې وته شریک کړه ابو سفیان وته وی دغه سخت حالات تاسو وینئ دغه بودینه وینئ دا سوړه وینئ او دغه محاصره چې 15 سال وښ پورې دي دغه تیر شول بنه قریظه يهود اتحاد مو کړل وی آیا د تاسو دغه خواشه دو چې د دې زینو واپس لوټ وی په دې خبره نه پیرا کړی چې ټوله لشکر سری شریک کړي وی کوچ وی سدري مې دغه سری شریک کړ وی دغه نه مخې خبره نه وشري دغه ټول حال کا پر رسیدل وی دمر غورت شي ټول ورته ول چې دریم نو دغه وی زنه وروغ بیا په خندق باندې ورسره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پښتنه مو کوي هغه په خیمه کې د پل منځ باندې ویلوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پل منځ باندې وای زه چې کله ور داخل شوله وای سرنګ خیمه ته چې داخل شوله هغه ګرمایش د مونږ فورا ختم شو وای فورا بیا متسوړه شری شو وای زه دلته بیا په تراول غړبل نبی صلی الله علیه وسلم میس په وښته د پیغمبر عالمي زاوی څومره په وښته کړه
وای چې دغه په انتظار ورته وجود ته سوړ داسې ونی ودی ته دووره هغه ګرمایش هغه د دووره د مون خاطر شو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله سلام وړولو مته مخ وړول وای حذیفه لکه سوړ دي شي وی خپل صدر مبارک یې روغ وستلو هغه په مو باندې وچور وی ته په ګرم شل چې سوړ دي شو وی ما هغه کیسه ورته وکړه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مطمئن شو وی مته دعا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن شول مسلمان دغه ټول په دې باندې صاف واشول او سبو باندې هغه د قریش لشکره هغه ټول پسې لوړل الله تعالی د دې لشکره چې دغه مته کړلې نو دغه د نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعی رضی الله تعالی عنہ په واسطه باندې چې دغه چالو ول دغه نقشای ورته جوړ کړل نو دغه لشکره ټول مته شول نو بیا د دین اورس د لوړ مدینه منوره داخل ته لوړل ټول خندق پرش او بیا هم یو څه حساب پایرا په دې باندې ویلوړو اعتماد نشي چا سره بیا کفار روسي په دې دلته چې کله دی داخل ته لوړ په دې اسنا کې وي په یو څو ورځې بعد دلته یو صحابي روغلو دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ دغه روغلو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فورا ور داخل وی نبی دروازه وړه بوله وی بی چې کله ورته وروته چې کې وی دحیه کلبی وی دروازه خلاصه ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او پیژندل چې دا خو سړای نه ده دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ دا یو داسې صحابي ده چې ډیر حسندار صحابي ده ډیر عجیبه حسن یې لرو نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به اکثر وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د په شکل کې به وتا دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ یو سیک خبر نه نو دغه دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې بیا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورغله دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پیژندو خو چا پیژندونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام وی الله تعالی حکم کو چې تاسو د بنی قریظه سره دغه جنگ وکي هغه پس وکړه هغه قتل نو دلته اس بیا د غزا د جنگ امر وشو د الله تعالی دی جانب نو دغه صحابي نو دغه دحیه کلبی چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دغه وروته نه صرف دغه امر یې ورته وروړ دغه چرو وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس وروت صحابه کرام نه پښتنه وکړه وی سی کو ولیدل دغه سي یاره مش کو هیڅ کو نه لیدل یو دحیه کلبی مو ولیدل چې دغه لوړلو پسې وای دغه لوړو د بنو قریظه په طرف باندې هغه طرف باندې ورغلو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای زه د تورغله او تاسو بیا کومش پسې کوم پسره دی نو دغه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دحیه کلبی په شکل کې دغه بنو قریظه په طرف باندې د دین اورس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا لشکر سره یو ځای کوي په بنو قریظه باندې بیا حمله کو بنو قریظه دغه په دې کې تقریبا 9 سورې د محاصره کړې دي دغه خارج ته بنر وته نه جنگ ته او نه تسلیمېدل 9 سورې محاصره وا بیا د غنا بعد د یو چا په واسطه باندې د ټول تسلیم شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو ورځ باندې د 200 کسون دغه ټول قتل نو دا د الله تعالی په توفیق سره ارونه جواب ذکر کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین امین دعا یا رب العالمین ګونه ماف دمیش خاتمات هر قسم سوا دی میرو بخش حاضر مجاز کی چاسا کے سمبرشنی ته حال فکرے کی بھی نسبت علی کی عمر میں شفا کا علاج لگت نصیبت یا رب العالمین چاچو غربت بھی غیب اسباب تمایاک دے چاچے قرضی وی اللہ اسباب تمایاک یا رب العالمین خیر ختمہ ایمان وصلی اللہ تبارک وتعالى محمد وعلى اله وصحبه